بعضو خلکو دا ډېر ښه زده کړي دي چې څنګه راشي زمونږ او تاسو په زړونو کې ځای ونیسي، مونږ او تاسو غلط کړي او بیرته لاړ شي. دوی دا ډېر ښه زده کړي چې څنګه په یوه ثانیه کې داسې تغییر وکړي چې ته به فکر کړې چې کلونه کلونه کېږي نه دې چېرته لیدلی دی او نه دې هم کله ورسره خبرې شوي دي. انسانان لکه څرنګه چې هره ورځ خپلې جامې بدلوي، د خپلو ګټو او منافع په خاطر د تا سره رویه هم تغییروي. کله چې خپلو ګټو ته ورسېدلو بیا دې په قصه کې هم نه دی. که زما اوریا داسې خلکو ته په خپل زړه کې ځای مه ورکوئ، پرېږدئ چې لاړ شي او بیا هیڅکله هم را نه شي. تاسو په ارامه ژوند وکړئ. موږ او تاسو تر ټولو یوه ستره اشتباه دا ده چې هر چا ته په خپل زړه کې ځای ورکوو او دوی زمونږ په زړه کې د نه تللو ضمانت کړي، په آخره کې خیانت کړي او ځي او موږ او تاسو یوازې پرېږدي. السلام علیکم. رحل الكرى عن مقلتي وجفاني وتقرح